دی سلورم سفاره کې د سوره آل عمران دا یو سلور درشم نمبر آیت دی. پادی مذکورہ آیت کې الله رب العالمین د متقین او مؤمنانو بندگانو بعض نور صفات بیانې. وړاندې ویلې چې متقین هغه خلق دي چې هغه د جنت والا دي، الله د الله د رسول خبره منون کې دي، مطیعين بندگان دي. نه داغي دلته نور صفات او نور خصال هغه ذکر کوي. وې دا خلق دي ينفقون چې دي خرچه کوي، مال لګي په سراء او ضراء، په خوشحالي کې او د غرنګي په خفګان کې. سراء یو معنی د خوشحالي او د ضراء معنی د خفګان، دا رنګي سراء معنی د صحت او ضراء معنی د مرض. اصل کې سراء د سرور نه دی، سرور هغه خوشحالي ته ویل کېږي چې انسان ته د مالداري په وجه باندې حاصل شي. دا د انسان فطرت او مزاج دی چې کله ته مال ملو شي نو پاغي باندې خوشحاليږي، پاغي باندې زړه راغونډيږي. ناغه خوشحالي هغه سرور چې د مال په وجه باندې او د مالداري په وجه باندې انسان ته حاصل شغی ته سرا ویل کېږي. مقصد دا دی که تاسو په حالت د مالداري کې بخل مکوئ، مال ولګوئ. ذرات تکلیف ته ویل کېږي کاغه د غربت او د نیستۍ او د فقر د وجنې، او یا انسان ته بدني او ناخوشگوار حالت ورسی او یا بدني تکلیف او ضرر، هغه ته په عربی کې ذرا ویل کېږي. دی وجنه علماء د تدریس معنی کوي چې مؤمنان هغه خلق دي چې دی خرچه کوي فی طاعت الله فی العسر والیسر، د الله په طاعت کې که په اسانۍ کې او که په سختۍ کې، او په هر حال کې چې دی نو دا مؤمن متقی بنده مال لګون کې وي. وړاندې آیاتونو کې ویل چې تاسو سود مکوئ او دا رنګ مال ولګوئ. دلته هم دا خبره ذکر کړي. قران کریم چې د اول نو ګورو مونږه تر اخره پورې نو د مؤمن بنده دا خلیه او داغه د حاکی ذکر کړي دا چې دا به بس دین والا د ورکړي والا وي. په اوایل د قران کریم کې چې کله د مؤمنانو متقین صفات ذکر کړي و مما رزقناهم ينفقون، دا خلک دي چې مال لګي. وړاندې د دې فاری په ابتدا کې ویل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تاسو جنت ته نشئ رسئ تر څو چې محبوب مال هغه نه لګولې. دیو جنا د سه معاشره کې په دسه نظام کې د سود اس گنجائش نشته دی چې الته مزاج ساده جوړي چې بسته د ورکړې والا به د مؤمن لاس بسوري به. دلته د انفاق خبره ولې کړې د دې ناشنا راز دا معلومیږي چې په دې وحود کې دا کم شکست رالې د دې وجدامو چې د مال محبت او کدا سو د غنیمت سره محبت نه ساتلې او دا مال مخوخ نه وینو شاید چې دا شکست نه راتلې. خدا تاسو نه دا غلطي وشوله. نو دې وجنه دې آیات کې دا انسازي ده چې مؤمن بنده د کم ذلت سره، د کم خوارۍ سره، د کم ستونزې او د مشکل او تکلیف سره ملاویږي، غالبا د دې مین او بنیادی وجبه د مال سره محبت به، حرص علی المال، په مال باندې په دنیا باندې ډېر حرص کول. نزدک الله سبحانه و تعالی دلته دا ځینسازي کړی ده، یعنی په الاحوال كلها په ټولو حالاتو کې مال ولګوي. لأن الانسان لا يخلو اما عن مسرة او مضره، ځکه انسان به په حالت د خوشحالي او فراخي کې وي او یا په حالت د خفګان او تنگدستۍ کې وي. نو مال به خامخا لګي. قرآن دا خبره وروسته ذکر کړې ده لينفق، دې دپاره چې خرچه دی وکړي ذو سعة من سعته، هغه مالدار سړی د خپل مالدارۍ نه. ومن قدر عليه رزقه نو فلينفق مما آتاه الله، که یو سړی غریب هم دی نه هغه چې کوم دغه د مال ولګي. د دې وجه نه سلف مبارک کې راځي وی اغیب انه ربما تصدق ببسدا، سلف وکله ناکله د پیس په یو غوټه باندې صدقه کول. الله عائشه رضی الله عنها مبارک راځي انها تصدقت بحبه عنب، د انګور یو دانه ور کړی و او بیا غسائل سوالګر ته ویل چې تا ته خدا لک شه معمولی ښکار کیږي، خدا په آخرت کې به مال ډیر شی جوړ شي، هدینه بغرونه جوړ شي. دلته ته وګوره فاول ما ذکر من اوصافهم الموجب للجنه ذکر السخاء، اولنې اساسی او بنیادی صفت د متقینو چې دا د دوی لپاره جنت لازمون کې واجبون کې دي او د جنت لپاره غټ موجب او سبب دی هغه سخا کول دي. دیو جنا یو روایت کې راغلی السخی قریب من الله قریب من الجنه
قریب من الناس بعید عن النار. هغه څوک چې مال لګي سخا کوونکی سخی انسان دا الله تم ډیر قریب وي، الله تم نږدې وي، انسانانو ډیر خوښ وي، د اور نه لري جنت ته نږدې دی. او دغه رنګ والبخیل بعید عن من الله قریب من النار. هغه څوک چې بخل کوي نه هغه د الله نم چې کوم دی لري دی، او دغه رنګ د انسانانو نم لري دی، اور ته نږدې دی. اهل علم ویلي دي چې ډیر قابل رحم انسان هغه دی چې هغه په دنیا کې د مسکینانو په شانتي او په دنیا کې د نسمن او د غریبانو شانت زندگی تیر کی، او په آخرت کې سره به حساب او محاسبه د مالدارو کیږي. هغه د بخیل انسان دی، کنجوس او کړوس چې مالي ګټلې وي په ځان هم خرچ نه کوي، په اسلام هم ونه لګي، په غریبانو هم ونه لګي، او چې کوم حقوق دي په هغه کې ونه لګي، بخل پې کوي چې ته ورګه دا 1 کروڑ نه بدوت څنګه شو د 2 نه بسلور، او به سره آخرت کې بدی باندې محاسبه کیږي. یو حدیث کې راغلی دی والجاهل سخی احب الى الله من العالم البخیل. هغه جاهل امی سره چې پاغه کې سخاوي دا الله ته ډیر خوښ دی په نسبت د هغه مفتی باندې، په نسبت د هغه شیخ او د عالم او د مولا باندې چې پاغه کې بخل وي. د دې وجنه عربو به دا بخل ډیر بد شی به غاڼو، پاغه کې ډیر ناشنا صحاوه. نو الله سبحانه و تعالی د تولنې صفت د متقینو دا ذکر کړي، مال لګول. الذين دا کسان ينفقون شدي خرچ کوي په السراء والضراء، په خوشحالي کې، فراحت او په تکلیف او په خفګان کې، دغه رنګ په خوشحالي کې او په صحت او په خفګان او په مرض کې، والکاظمین الغیظ. او دا هغه کسان دي چې دی خورون کې او تیرون کې د غصې دي. کاظمین الغیظ معنی د خورون کې د غصې، منه غصه غمون کې دی، برداشت کون کې دی. لکه سره چې ترخه دوی خوري مزاج نه غواړي خو لیکن مجبورن یې خوري. نو دلته د لفظ اساسي ګره دا عربي د کاش که موږ سره ټیم وي او موږ د قرآن د الفاظ راسپړلې نو ته به د دې په دې جوړوالي باندې پوه شوې. اصل کې کزم چې دی په عربی کې کزمت القرابت ویل کېږي. لکه یو سړی چې د مشک او یا د منګي هغه خوله تړي او په هغې پسې هغه دغه وي هغه پړی وي یا په هغې پسې هغه مزې وي، نو د مشک هغه خوله په هغې باندې ټیټ کړي، مضبوط یې وتړي. دقې دپاره په عربۍ کې کزمت القرابه راځي. نو دې خبر ته اشاره ده چې کله په دې سینه کې دی او دغه رنګ په دې زړه کې دی چې کوم دی د دې غصې او جوش وخو یو لاوه راپورته شوله، نو میږدم یې مه راکوله او چې خولې او بړقو کې ورسره اوسپړې، نه ځان به هم خراب کړي او بل به هم خراب کړي. دا خوله دې لږه وتړه. او کمال هم دغه دی لکه سړی چې پریشر کوکر کې غوښه وغیره باندې کړي او د هغې نه هغه ګیس نه وتلی وږدم نټونه کولاو کې نو هغه اوبه سې دارې وخي، نو هلته په خلکو باندې مرتوي شي کسان سیزي. نو دې خبر ته اشاره ده چې دا دننه دی د کم د غصې هغه پریشر کوکر جوړ کړی دی، نو د میمره کولاوه د خولې له د لګوار ورکه لږه خبره زغمه. زمونږ په دې زمانه کې مونږ کې برداشت نشته دی چې لږ چا راته څه ویلې بس منګه د هغې د واره سره چې کم دی هېڅ د هغې رد عمل ښکاره کوو، لږه حوصله پکاري او دغه رنګ یې لږ برداشت پکاري. دا صفت په ما کې هم نشته دی، په تاسو کې په تاسو خو ګمان کوم، خو عام طور باندې چې ګورو نو د دې صفت ډېره کمې دی. نبي صلی الله علیه وسلم یو روایت کې فرمایلی دی وایي من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القیامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره اي الحور ما شاء. یو سړی چې په دنیا کې غصه برداشت کړله، وی زغمله، وی ګټله، سره د دې نه چې دی په هغې باندې قادر و چې د خپله غصه نافظه کړي او دا د خپل زړه بړاس وباسي، خو د الله دپاره یې برداشت کړه او د خپل پښتو انکو غیرت یې شاته ګزار کو. د دې داسې ناشنا اجر او ثواب دی چې د قیامت په ورځ باندې رب العالمین به دا سړی د تمام مخلوق په وړاندې باندې راوغواړي او دته به د حورې په قطار کې ودی د جنت او ته به وایي کومه چې پکې ستا خوښ وي د هغې سره خطبه او نکاح وکړه. دا څومره غټ اعزاز دی. دا د الله نبي په یو صحیح حدیث کې فرمایلی دی. نبي صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دی من کظم غیظه ولو شاء ان یمزیه امزاه ملأ الله قلبه رجاء یوم القیامه. که یو سړی د الله دپاره خپله غوسه او خپل چې کوم دی هغه قار برداشت کو، وی ګوټو په ځان باندې سخته تېره کړله، سره د دې نه چې دې قادر په دې باندې ښه وس او طاقت یې کېدو، الله سبحانه وتعالی به د زړه د قیامت په ورځ باندې د الله د رحم او د امید او د تمې نه بېډکه کړي. یو روایت کې داسې راغلي ملأ الله قلبه امنا و ایمانا، الله به د زړه د امن او د ایمان نه بډه کړي. یقین وکړه د بلډ پریشر او د هارټ اټیک یو مین وجه چې کوم دی هغه غصه ده. والله ته د الله دپاره یو سړی معاف کړه دومره په سکون باندې خوب به وکړي چې ته تصور هم نشي کولی، او چې په زړه کې دا قرار ریبل کول چې په ډډه باندې وختي چې سار به
چې څنګه بدل اخلم او څنګه به عزت کوم او ته ورګه په کمزه کې به ګیروم نو 3-5 شپې به تیر کې خوب بهونه کې زمونږ ټول خوبونه بس په دې حسدونو کې هلکه پلانې رانه مخ کې شو ولا زما ګوندې هغه دکان هډیره ترقی وکړو دغه مال خونن ډیر خرج شو ولنه چې گاډي واغستو او دا موږ په دې کې چې کم دی ژوند هغه خراب کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم دی باب ته ډیر ترغیب ورکړی دی حدیث کې راغلی لیس شدید بالسرعه لكن الذي يملك نفسه عند الغضب اصل پهلوان اصل تکړه هغه نه دی چې خلک په کوشتۍ کې راغورځي بلکې هغه سړی پهلوان دی حقيقي پهلوان چې هغه د خپل ځان باندې کنټرول ساتي او خپل غصه برداشت کولی شي یو صحیح روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ينادي مناد يوم القيامه اين الذين كانت اجورهم على الله د قیامت پر ورځ باندې یو اعلان کون کې आवाज کون کې به आवाज وکي څه شو هغه خلک چې داغي اجر د رب العالمین سره دی ملائکه تم پته نشته دی د دې आवाज او د دې للکار په جواب کې به فلا يقوم الا من عفا صرف هغه خلک برافاسي چې د الله د پر په دنیا کې بل څوک معاف کړي دي دا څومره عظیم اجر دی په دې پیغمبر منګه ایمان راوړی دي خبرو باندې یقین او باور پکار دی د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر فرمایلی دي ان هؤلاء فی امتی قلیل لا د څه خلک چې کم دي د ما په امت کې ډیر کم دي اسی په خلی باندې دا خبرې کول ډیر اساني چې زه تاسو جذباتي تقریر کوم او تاسو زمانه دا ووري د دې د الفاظ دا ویل اسان دي لیکن په دې باندې عمل کول ډیر ګران دي کله چې زمونږه خبره د چا سره راشي او دا قسمه چې کم د آیاتونو او حدیثو دغه د پر به شل تعویلات کو نه کنه دا خدا وجده دا غټ بې ایمان دي منافق دي مون نه کوي او دا چل کې یو ګیره خري دا خبره اوسه پورې مونږ نه کولې خو زمونږ سره خپل ځړ کې چې کم دی ورانی چرته قرض نه را کړی چرته هغه چې کم دی زمانه مخکې شوی نو زړه مې په بل څه باندې نه یخیږي نو په منځ کې هیڅ سره دین خبرې راولو دا خبره چې کم دی چې کله د آخرت باندې صحیح جوخ یقینو او د آخرت استهزار دی نو بیا د مسلمانی ډیره اسانه کني ګور دا خبره ډیره ګرانې ده چې په خلی باندې وای دا فضایل او دې تسر د قول اساني خو به دې باندې عمل کول ګراني والعافین عن الناس او دغه رنګ معافي کول خلکو ته میمون ابن مهران په باره کې راضي او محدث ته دلته علماء دغه واقعه نقل کړي نو داغه یو ملمر اغلی نو د وینځ او خادمه اغه ول سالن راوړو داغه خپو او خویدل نو په د باندې یا د په دې ملما باندې صدا سالن د ترکاری ورته شول نغله غوسه ور لقبو چې د خپل خادم وینځ والي وي ناغیو ته ویل چې یا مولایا واستعمل قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ ای زما مولا ای زما سید واقع گزارو کا الله رب العالمین په دې آیت باندې الله په دې فرمان باندې عمل وکړي چې مؤمنان هغه خلک دي والكاظمين الغيظ چې هغه خپل غصه برداشت کوي ناغو ویل چې قد فعلت زبس 96 ما دی ویل چې یا مولایا واستعمل ما بعده دي ما بعد خبره ته وګوره دا ورپسې څه ویل دي والعافين عن الناس هغه ویل چې معافي کوونکي خلکو ته ناغو ته ویل چې قد عفوت عنك زما ته معافي وکړه ویل دی روسه ته وګوره کنه چې والله يحب المحسنين الله مینه کوي د خیر عمل کوونکو سره ناغو ته ویل چې واني قد احسنت اليك واني اعتقتك لله عز وجل زتا سره احسان کوم د الله د فرج کوم د تمافي او د الله د فرته آزادې نو د قران علم چې د نو د زنانه د سزا نه بچ کړه او ته ګوره څومره انعام یو وګټو او دا سلب د خلکو چې دا د الله په کتاب باندې ډیر عمل کوونکی واسه موږ قران ډیر وایو او سلورمه پاره کې روانیو زما په دې عمل کې او زما په دې خو یو طرز عمل او اخلاق کې د فجر بدلون راندې او تاسو هم چې کم دغه رنګ ښکارا کیږي په کال چې زمونږ د دې سره د لانجی د یو بل سره چې کم د حسدونه د یو بل سره په دې دکانونو باندې دا وړ پړ دایسه ختم شوی وي دا چې موږ په دې باندې عمل وسکو نو کله به کو خبر کې به کو خبر کې خو به د عمل مقنیت او به حساب دی دې وجنه دې آیتونو باندې عمل پکاره دا عمل د پاره دی لفظي معنی ته ګوره الذين ذا كسان دي متقين ينفقون چې دي خرچ کوي په سراء په خوشالۍ کې فراحت کې او ضراء په تکلیف کې والكاظمين الغيظ او د غرنګ دي خورون کې او برداشت کوون کې د غصې دي والعافين عن الناس او دي معافي کوون کې دي خلکو ته والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د داسې احسان کوونکو سره داسې خیسته عمل کوونکو سره الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ر دي آیاتونو اهل وګرځي رب العالمین دې زمونږ او تاسو اخلاق د قران کریم د دین نصوص او د دې آیاتونو او د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم نبوي اخلاق هغه شان اخلاق دې زمونږ جوړ کې زمونږ په زړونو کې رب العالمین یو بل ته د حسد د حقد د کینو د بغض ختم کې موږ او قوت اسلامي باندې راجمه کې په دې کلمه د توحید باندې
په امت مسلمه باندې رحم وکړي یا رب العالمین. دا قران کریم صدا کلام دا زمونږ د ژوند آئین او دستور وګرځوا، په دې باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړه. زمونږ انفرادي او اجتماعي ژوند یا الله ستاسو د کتاب مطابق جوړ کړه. صلی الله علیه وسلم.